نوم یې راڅخه خلاص دا جن عزیز وایي موږ ملا ده وروره دغلته چې زده کړم هغلته راشه یېره دغه ځای ده ګوره سپین ږیری ذاتې که نه اوس خو ښه تکړه یې ځوان یې آخر قبر ته ورځې کلمه طیبه ووایه طیبه تو نه په څه شي مسلمان یې ته اوس بکلمه په کلمه ووایه که نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الله اکبر الله اکبر انا الیه راجعون په دې باندې ته ځان مسلمان بولې غوړ لمونځ باندې وایي جوړ دې ته ښه ده خیرات قراري ده ته ووایه کلمه تر اوسه دې کلمه نه ده سبحان الله کلمه مې زده ده خو راشه غلطه ده وسړی غلطه ده خو وي تر اوسه دې په دا ځوان په څه شي کړی ده مونځ کوې ولې نه کوم څو وخته مونځ فرض ده 5 ښه فرض مونځ دې وکړو په څو رکعته مونځ ده سهار 4 څه رقم سر کې سنت الاخر کې فرض ها دا فرض کې اول کې سبحان هغه ته ووایه فاتحه ووایه ته الحمدلله ووایه الحمدلله رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دغه نیت پسې الاخره مونږ زه دغه ووایه د تېر چټي کې رکعت کور دې چېرته ده مونږ خو بیا خو الاخره پسې وایم که نور ووایه الحمدلله همدا ده ولې له الله نه ډارېږي مونځ دې څنګه نه ده کلمه دې نه ده زده مونځ مې زده ده که ومایه خو له ګډ واډ هلکه دا خو به لیونی نه وي که نه په څه ده که لیونی دلته راسئ تاسې هم راسئ دلته راسئ دلته ودرېږئ راسه درې واړه ته ووایه څه شی وایم ودرېږئ بسم الله الرحمن ما زبه نه پیاوړي وروره دلته ودرېږئ تاسې ودرېږئ دلته دلته لا اله الا الله لا اله لا اله الا الله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله دا کلمه ده ښه وروره دلته نور هم ډېره مې زده ده خو راشکه غلطه چې یېره وډه ماته چې راشکه ښه زه په خپله ځان کې ښه نه یم رمې ته ښه یې رمې ته م نه یم کله په یوه خیل یم کله په بل خیل نه ښه تکړه یې ښه تیار یې لمونځ نه زده ګوره مونږ بیا له پلار او له موره زده کړی ده له ملایانو ته مې تېر کړی ده خو یو کار ده چې زه یې زر ول نه شم ویلی زر ول زر ولې زر ولې څه شی اینه چې داسې بلاګي باندې نه شم ویلی بلاګي په زیر یېر ته نه شم رسولی زیر یېر ته نه شې رسولی پوه بیا که نه نور خو خپل مونځ او هغه څنګه ده کتګۍ ځوان دی رمې په وویل وزه او میږه او دا مېرمنې که خو پسې روانې که ښه یي که بد یي هغه زه هم ښه پوهېږې والله که پېپې په زور ور پوهېږې چې پېپېدی نو دوی به اوس دلته ولاړ زده که مسلمان یې لمونځ کوه لمونځ خو دې ټکه نه ته اتحیات ووایه څه وخته لمونځ فرض ده 5 وخت هغه یې زده ده 5 وخت په خبرو کې وایي چې 5 وخته لمونځ فرض څو څو رکعته دي د هر وخت ور وښیه ډېر وخت و دې لمونځ اصل نه ده رکعتونه به څه کې مولوي صاحب هغه فیض الله اخوند ته ووایه اتحیات ووایه التحيات لله والصلوات والطيبات والنبي رحمة الله بركاته الحمد لله رب العالمين من الشيطان الرجيم الحمد وای څو کاله عمر دې ده من غي ماته ولا خپل عمر معلوم څلوېښت خو به یاره څلوېښت شپېتو ته به رسېده شپېته کاله دې په اسلام کې تېر شوي نو ډېر موږ نه بیا ښه ځکه عمر د اسلام کې ډېر تېر